راغلی یم دغه د خیوي ولسوالۍ چې کوم ګلی وه سیلاب و ډېر کورونه یې ویجاړ کړي دي یعنې هغه مالي او ځاني نقصان یې اړولی دی کسان شهیدان شوي څه زخمیان دي شفخانې کې پروت دي خدمندو راغلی یم کومه عاجله مرسته چې ما سره موجوده وه څه کورنۍ سره مې مرسته وکړله خو تاسې راسره اوسئ دغه کورونو حالات وګورئ حالات وګورئ دغه د کسان شهیدان شوي ماشومان په وخت رسېدلي نو خدمندو کورونو حالات ته تاسې ګورئ دغې کور حالات ته تاسې ګورئ دې بل ته خو دغسې دغې د بل د کور اسباب لوښیانې هېڅ څه پاتې نه دي دا وګورئ دا لیدونکو ته وښیوه نو خدمندو دغه ټوله ښیوه لیدونکو ته دا بل دغه بل د کورونو دغه حالات وګورئ یعنې هېڅ یو بالښت هم په کور کې پاتې نه دی هغه د چای پیالې هم پاتې نه دي چې دیو استعمال کړي دا وګورئ د کورونو حالات دا وګورئ ما تاسو ته ویلې چې فی الحال د دې په کور کې هغه 1 کیلو اوړه به پاتې نه چې دی وخوري او استعمال یې کړي یعنې هغه فصلونه یې هم تباه کړي دي مکمل فصلونه تباه دي حالات ته ګوري د اتاقونو هغه باغونه فصلونه هم مکمل تباه شوي دي خدمندو د دغې کور غړي ماشومان بلځي ته تللي دي دا چې څنګه راغلم پوښتنه مې وکړله په دې کور کې څه پاتې نه نو دغه ماشومان د ویرې لاسه ډر لاسه چې بیا طوفان و سیلاب پرې نه شي بلځي ته لاړ شي نو خدمندو یو ځل بیا په تاسو غږ کوم هېوادوالو دا زموږ ستاسې ورونه دي دیو حق لري و خدمندو زما پیپال او زیل اکاونټ فعال دی تاسې هغه یو روپۍ هم راواستوئ نور انشاءالله هغه ستاسو مرسته هغه ستاسې 1 روپۍ ډالر به هم په دغه اړمنو کورنیو په شفافو ډول به یې رسو کې سپارو اجازه راکړئ بچیان د خوار ملت والا